لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب إعانة الرفيق. كتاب رياض الصالحين يوصلو نهشبتم نمبر باب دي په باره د دې کې چې د ملګري سره چې سفر کې ملګري وي د هغې سره کومک کول، د هغې سره اعانت کول او هغې سره مرسته کول. د دې متعلق مخکې بابونو کې ډېر حدیثونه تیر شو. یو دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والله فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیه. الله رب العالمین د هغې بنده کومک کوي چې کوم بنده هغه د خپل یو ورور سره کومک کوي. تا سره سفر کې ملګری دی، لار کې د سره ملګری دی، نو د هغې سره چې یو مؤمن مسلمان مدد کوي نو الله تعالی به د دغې کومک کوونکي کس مدد کوي، د هغې تکلیفونه حاجتونه دا به الله پوره کوي. بل حدیث کې راځي کل معروف صدقه، هر یوه نیکي دا صدقه ده او بنده پې الله ته نږدې کېږي. څومره چې ښه کارونه دي الله ورباندې خوشحالیږي، پیغمبر ورباندې خوشحالیږي او د یو مؤمن مسلمان زړه ته پې سکون او خوشحالي حاصلیږي. دا د دې بنده دپاره چې څوک دا کوي نو دا د الله رب العالمین ته دغه شان ته دا بنده نږدې کېږي. اول نمبر حدیث ته وعن ابي سعید الخدري رضی الله عنه قال، ابو سعید الخدري روایت ته دا وی بینما نحن فی سفر، دا وی چې مونږه په یو سفر کې روانو، اذ جاء رجل على راحلة له، په دې کې یو سړی راغی، یو ځوان راغی، یو سړی راغی چې هغه په یو سورلۍ باندې سور دی. نو فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، وی دا سړی دا چې راغی نو شروع شو سمدستي چې سترګو باندې د سترګو په نظر باندې ښي طرف او چپ طرف ته کتلې. یعنې دا سړی په داسې حالت کې راغی لکه دا سړی چې محتاجي او دې سړي نه یو شی ورکي او یو شی لټوي چې خلکو ماته دا شی د دې شی ضرورت دی. حقیقت دا و چې دې سړي دا کوم سړی چې راغی نو دا د سړي یوه سورلۍ وه، دا سورلۍ ډېره کمزورې وه، ضعیفه وه. یعنې دغې سورلۍ قابل د دې نه وه چې په هغې باندې سورلي وکړی شي او سفر ورباندې لنډ کړی شي. دا سورلۍ نږدې وه چې دغه شان د هغه راپرېوځي. نو د الله پیغمبر په حالت باندې پوه شو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر وفرمایل من کان معه فضل ظهر، د چا سره چې اضافه سورلۍ وي، د هغې نه اضافه سورلۍ، فلیعد به علی من لا ظهر له، نو فلیعد معنا ان یعطیه، نو وردي کې دغه سورلۍ هغه چا ته چې د هغې سره سورلۍ نی، هغه چا ته د سورلۍ ورکړي دا اضافه چې د چا سره سورلۍ نی. وما کان له فضل زاد، د چا سره چې اضافه توخه وي د سفر هغه خرج او توخه ورسره، فلیعد به علی من لا زاد له، نو دغه دې ورکړي د اضافه توخه هغه چا ته دې ورکړي چې هغې سره سفر دغه شان ته توخه ورسره نه وي، کموالی ورسره. نو بیا ابو سعید الخدري وی فذكر من اصناف المال ما ذكره، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مال مختلف قسمونه ذکر کړه، لکه جامې چا سره اضافه هغه دې هغه چا ته ورکړي، جامې ورسره نه، د چا سره دغه شان ته چپل او پیزار ورسره، د چا سره خیمه، د چا سره نقدي پیسې، د چا سره اوبه اضافه. نو دا د ګوره نه ایسارئ، هغه چا ته دې ورکړي چې د هغې سره هغه شیز نه وي او هغه ورته ضرورت لري. ابو سعید خدري وی حتی رأینا، وی تر دې پورې چې موږ وکتل او دا خبره موږ ولیدله انه لا حق لاحد منا فی فضل، چې یقینا نشته دی دغه شان ته د یو کس دپاره په موږ کې څه حق نشته دی چې کوم اضافه شی د هغې سره موجود وي. یعنې تر دې پورې د الله پیغمبر چې بار بار دا د مختلف قسمونو د مال ذکر کړه، لکه اضافه شی چا سره نه چا سره وي نو هغه چا ته دې ورکړي چې چا سره نه وي. تر دې پورې زمونږ نظر ته دا خبره کته شو، زمانه ته دا خبره کته شوه چې ګوره چا سره اضافه شی په اضافه شي کې دغه کس حق نشته، دا به هغه چا ته ورکوي چې د چا سره کوم دغه شی نه وي. نو دې حدیث کې څو فایدې؟ یوه فایده دا ده چې د الله پیغمبر تیزی ورکوي صدقې ته، کومک کولو سره کومک کولو ته د الله پیغمبر تیزی ورکوي، او احسان کولو ته چې نیکی کولو ته ملګري باندې د ملګري سره احسان کوه، په ملګري صدقه کوه،
په ملګري باندې دغه شان د خرچه کوه د خپلو ملګرو د مصالحو د هغې د حاجتونو خیال سره مؤمن مسلمان دا باید اوسئ دا عبادت دی په دې الله تعالی مؤمن مسلمان ته نیکي ورکوي او بله فایده پکې دا هم ده یو سړی ضرورتمند شو حاجتمند شو نو دا دغه شان د کولی شي چې خپل ملګرو ته خپل هغه د حاجت هغه وړاندې کړي سوال نه منه راغله خو چې کله سړی داسې یو حاجت کې مؤمن مسلمان پرېوځي چې دغه شان د خپل مؤمنانو مسلمانانو د خپل هغه حاجت وړاندې کړي که وړاندې خپل هغه حالت دی خلکو ته یې داسې وښیي اگر که هغې باندې به هغې سره به جامې مي هغې سره به صلی مي ځینې وخت یو سړی داسې یو ګیر راشي چې یو شي د ضرورت وي نو هغه کولی شي چې نور مؤمنانو مسلمانانو ته هغه خپل هغه سوال څه کړي هغه ورته وړاندې کړي ځکه دې سړي سورلۍ ته ضرورت راغی دې خلکو ته وښوده چې زما سورلۍ ته ضرورت دی الله پیغمبر د هغې غم وکړو او بله فایده پکې دا ده چې د مسافر سره دغه شان د نیکي کول لاره باندې مسافر دی او هغه حاجتمند دی هغې باندې صدقه وکړه هغې هغه حاجت د هغې پوره کولو کې هغې سره مرسته وکړه چې الله تعالی تا ته بدلي درکړي او الله تعالی ته اجر درکړي الله دې په دې خبرو ته سمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد